الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ مخکې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په لټ کې 10 درسونه وړاندې کړل او په 10م درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د اوم کال څه واقعات چې کوم یو هم بیان کړل او په هغې کې مهم شان 2-3 شان و چې هغه د قضا عمرې مسله وه چې قضا عمره چې شوې وه هغه وشوه او د هغې نه وروسته بیا د هغه 3 تکړه مشرانو ځوانانو چې کوم یو خالد بن ولید او عمر بن عاص او عثمان بن طلحه دوی د اسلام خبره بیان کړله. اوس به انشاءالله په دې درس کې په یو 10م درس کې به موږ د موطأ د غزا په باره کې انشاءالله مناسب او لازم معلومات چې کوم یو دی هغه به وړاندې کړو چې د موطأ غزا څه وخت وشوه، په کوم ځای کې وشوله، د دې په باره کې به انشاءالله بحث وکړو. موطأ اصلا په شام کې د اردن اوس فعلا اردن چې کوم یو دی په دې ځای کې د بحر میت یا ډیډ سی یا بحر لوط په نامه باندې چې کوم بحیره ده، د دې بحیرې په خوا کې دلته یو منطقه وه په دې ځای کې موطأ نومېدله، دې کې دا غزا شوې ده او د هجرت په 8م کال کې جمادی اول کې شوې وه. د هجرت په 8م کال باندې د فتح مکې البته مخکې او په دې کې خالد بن ولید او دا کسان مسلمان شوي په دې وخت کې رسول الله اصل خبره دا وه چې د اصلي علت چې هو وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د مکتوبات شریف کې دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه باندې 80 مکتوبات شریف مختلفو منطقو ته خلکو ته لېږلي. یو خط د غسان په نامه، غسانیان چې وو دا د شام په دې پولو کې اوسېدل او اصل و عرب او قحطاني عرب دلته و. نو دوی د روم د امپراتورۍ لاندې تر اشراف لاندې یو حکومت جوړ کړی و. نو اختیار خو د هغوی خو دوی لکه مستقل غوندې حکومت و د غساني خلکو او دا د اوس د خزرج تر زامن کېدل سره دغسې دا یو قوم و ټول اوس خزرج د مدینې منورې چې و. نو دې رسول الله صلی الله علیه وسلم حارث بن عامر ازدي په نامه باندې یو صحابي چې و دته لیک ورکړی د شورحبیل ته چې دته ورسوته او دا خط ورکړه. نو هغه چې کله دی ورغی نو خط هغه کې او دا سړی اول بندي کې د حارث رضی الله تعالی عنه صحابي او بیا د هغې نه وروسته عیسی په شهادت ورسول. رسول الله وسلم چې کله خبر شو نو ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات په غوسه شو، ځکه چې د استازي وژل دا قانوني جرم دی په دنیا کې او بل دا و چې دا خو ډېره بده خبره او بل دا دی چې دا د جنگ اعلان دی چې چا استازی چا وژلو معنا ده چې د جنگ اعلان دی، بس دې ته ضرورت هم نشته. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو چې حارث رضی الله عنه شهید کړی دی شورحبیل وسانی، نو بس وویل چې د نه انتقام اخیستل پکار دي او دا چې نن دا سپین سترګي وکړه سبا بیا نور کارونه هم کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دې ته جزا ورکړي. نو صحابو ته اعلان وکړ چې تاسو به ځئ او کوم ځای کې چې حارث رضی الله عنه شهید شوی هلته به ورځئ او د هغې منطقو ته به دعوت ورکړئ او د روم د امپراتورۍ د دې غسانیانو په خلاف په سمه غږ کوئ. خو غسانیان د هغه تر هغه لاندې وو، اشراف لاندې وو، د امریکا تر اشراف لاندې وو، د هغوی سره هغه وه. په دې خاطر د دوی په خلاف جنګ کول، د روم د امپراتورۍ په خلاف باندې جنګ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په 8م هجري کې د جمادی الاول په میاشت کې 3000 صحابه کرام د برابر کړه او حضرت زید بن حارثه چې ډېر تکړه مجاهد او غازي سړی تیر شوی و، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زویولی نیولې اول کې. بیا چې کله آیات شریف نازل چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولکن رسول الله خاتم النبیین. نو دې نه وروسته بیرته د زید بن حارثه په نامه یاد شو. کنه د مکې د بعثت نه مخکې تر ډیر وخت پورې د زید بن محمد صلی الله علیه وسلم په نامه یادېدلو. خو دې نه چې آیات نازل شو دا مسله د بچخواندګۍ ورکه شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ورته قومندان کې ډیر تکړه هغه و، ځکه اکثرو غزواتو کې محمد بن مسلمه او د دې دواړو ډیره برخه په دې هغه سریاتو کې هغه ډیره زیاتې سیرې په سیرت کې چې څونه غزوې شوي په دې کې ډیره برخه د دې دواړو کسانو وه، محمد بن مسلمه او زید بن حارثه، او هغه کې تقریبا نجات کامیاب او موفق راوتل. نو دی ورته سرلښکر مقرر کېده 3000 کسان. بله خبره پکې دا وه چې دی خو اصل په اصطلاح سره غلام و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلامۍ او د بادارۍ هغه هم ختموله چې مشرانو غټانو صحابه کرامو باندې یو په اصطلاح سره غلام مقرر کړي چې د خلکو د ذهن او دغه ځینې خلکو لږ اعتراض هم وکړي په اول وخت کې چې دا سړی خو غلام پاتې شوی دا دی وخت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې بالکل دا ماته تر ټولو ډېر ګران دی، الله پاک د ګران دی او دا د کار سړی دی، دا شاید سوچه ورک کې په اسلام کې چې دا د غلام دی او دا د بادار دی او دا د مالدار دی او دا د غریب دا شیان به ورک شي. او ماشي عملا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو دا خبره وښودله چې باید داسې وي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه رضی الله عنه 3000 صحابه کرامو چې مشران صحابه کرام پکې موجود و، د هغې مشر تعین کې او ورته ویل چې بره حرکت وکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خاطر باندې چې دته خو د وحی په حساب باندې دا خبره معلومه وه چې زید بن حارثه شهید کیږي. نو ویل که چېرته زید بن دا بخاري کې حدیث دی، که زید بن حارثه شهید شو نو د زید بن حارثه نه به وروسته جعفر بن ابي طالب د حضرت علي مشر ورور چې کوم یو دی به غیب قومنداني که هغه هم شهید شو، بیا به عبدالله بن رواحه انصاري دا به قومنداني، او د هغې نه وروسته بیا ونه ویل چې څوک تاسو ته نه خپل کار دی. خو دا د دریو په باره کې چې کله نومونه واخیسته نو صحابه کرام ټول پوه شو او دوی هم پوه شو چې دا شهیدان کېږي، دا ژوندي نه پته ځکه رسول الله نومونه واخیست، د دې په زیاده او د دې په زیاده او د دې په زیاده. نو دا خبره چې وکړه نو خلک پوه شو چې دا شهیدان کېږي. نو د جمادی الاول په میاشت کې 3000 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د زید بن حارثه په مشرۍ باندې حرکت وکړي او مخ په شام باندې روان شول. اول لاړه هغه منطقې ته چې په کوم ځای کې حارث رضی الله تعالی عنه شهید شو، هلته ورغله د خلکو سره لیدنه وکړه او دعوت یې ورکړ. دعوت چا ونه منلو. په معان منطقې ته چې ورسېد، معان په شام کې دی، دې منطقې ته چې کله ورسېدل بس د اردن په سرحد کې اوس دا معان پروت دی. دلته چې ورسېدل نو خلکو ورته ویل چې دلته خو په شام کې خو 100,000 لښکر هرقل راوستی ځای په ځای کړی، 100,000 د عربو قبایل چې کوم یو دي هغوی راته کړی، تقریبا 200,000 پوځ برابرېږي، 200,000 لښکر دی. نو چې دې نه خبر شو بس هلته کېناسته په معان کې او په هغې ځای کې مشوره سره شروع کړه چې اوس څه کوو. نو 2-3 خبرې مخته راغلې. یو خبره دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکوو، هغه ته به سړی ولیږو چې مونږ دغسې د یو صورتحال سره مخامخ شو، مونږ ټول 3000 او د دښمن تعداد چې دی 100,000 خو دستي نقد په میدان کې دی، 100,000 تر شا پورې دي. نو د دې سره مونږ د جنګ څنګه هغه وکړو، تاسو فیصله وکړو، کومک رالېږئ بېرته وایي چې واپس لاړ شئ، همداسې وکړئ. خو په دا چې دا خبرې لږ اوږدې شوې نو عبدالله بن رواحه ډېر مشهور شاعر و رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کې. نو دی جګ شو، ده ورته ویل چې ګورئ دا تاسو ټول ارزو شهادت ته کنه دا ټول ویل چې بالکل شهادت په خاطر راغلی. نو دا ورته ویل چې شهادت په خاطر راغلی نو د دې نه بهترینه موقع د شهادت خو به نه برابر، ځکه دونه لښکر چې خامخا د شهادت مواقع پکې ډېر فیصدي ډېره زیاتې. نو چې شوق به راغلی نو بس د دې ته څه ضرورت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر لګي او هغه د کومک رالېږي یا نه رالېږي، بس خو فیصله یې کړې چې تاسو رالېږلي، نور ځئ مسجد سره احتیاط ټول فیصله همداسې وکړي چې بس حرکت یې وکړي. نو د محللوت ته چې نږدې ورسېدل ته نږدې چې وکتل چې 100,000 لښکر شاوخوا اړولي دي او خیمې لګولي. نو صحابه کرام داسې یو غونډۍ شاته داسې میداني و دې ته ځان ورسولو، د موتا د هغه ته دې ځای کې واړول او دلته خیمې او مېوې شانې ولګول. نو بس د هغې نه وروسته صفونه جوړ شول. چې صفونه کله جوړ شو نو هغوی خو 100,000 لښکر و، دې خوا ته 3000 کسانو. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه بس بیرغ واخیستل او بس جنگ شروع شو. په جنگ کې نو په ډېره میړانه باندې جنگ وشو، ډېر په هغه باندې جوش شو، جذبه باندې جنگ شروع شو. نو بس خو مشکل دا و چې کسان بیخي د هغوی ډېر و. نو زید بن حارثه رضی الله عنه په شهادت ورسېدلو. کله چې دی شهید شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تیار 3 کسان قومندانان تیار تعین کړي وو چې دا په اصطلاح سره 3 د پسې بدایي د پسې بدایي. نو هغه دستي جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه
بس راوړاندې شو او بیرغ یې جګ کړ دم جنگ شروع کړ نو د چې بیرغ ورسره و جنگ کې داسې حالت راوړ چې دا یو لاس یې غوڅ شو نو په دا بل لاس یې بیرغ ور دا بل لاس یې غوڅ شو نو په دې مټو کې داسې هغه کې اخر یو هغه پې حمله وکړه بس ځای په ځای شهید کړ نو چې شهید شو دې نه وروسته عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه وارو عبدالله بن رواحه رضی الله عنه وړاندې شو هغه بیرغ جګ کړ او جنگ شروع کړ او ښه نارینه غوندې جنګ وکړ ښه هغه او د هغې نه وروسته دیم شهید شو درې قمندانان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاکلي و درې وړه قمندانان په شهادت ورسېدل چې په شهادت ورسېدل په دې وخت کې ثابت بن اقرم په نامه باندې یو صحابي و په دې لښکر کې نو هغه زر بیرغ ته منډه کړه بیرغ یې جګ کړ ځکه درې وړه قمندانان شهیدان شو نو چې بیرغ یې جګ کړ اعلان یې وکړ چې ګوره بیرغ ما جګ کړی دی تاسو خپل منځ کې کوم قمندان تعین کړئ تر هغې وخته بیرغ زه ساتم نو ټول ورته وایي چې خو بیرغ دې جګ کړی دی خو بس همدا ته قمندان یې بس قمنده ورکوه هغه ورته چې نه زه د قمندې اهل نه یم او بس نه یې شم کولی تاسو بل څوک تعین کړئ نو په دې وخت کې خالد بن ولید تیار په دې لښکر کې د عسکرو کې په اصطلاح سره موجود و نو چا آواز وکړ چې خالد بن ولید دې راوځي او دې شته دی نو دستي خالد بن ولید تیار پیدایشي قمندان و بس دستي را منډه کړه او بیرغ باندې خیز کړه بیرغ یې واخیستلو امام بخاري رحمت الله علیه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه حدیث را نقل کړی دی ویلي چې د خپله وایي چې ما په لاس کې 9 تورې ماتې شولې او اخر یو لنډۍ توره او دا لنډۍ توره ما سره پاتې شو او دا 9 تورې د ماتې کړې نو بخاري شریف دا حدیث راخسته دی چې 9 تورې د خالد بن ولید په لاس کې ماتې شوي نو ته فکر وکړه څنګه سخت جنگ به شوی نو دا ورځ ختمه شوله جنگ وشو په دې جنگ کې نو په صحابهو کې 3 قمندانان شهیدان شو او 9 کسان نور شهیدان شو ټول 12 کسان شهیدان شو په دې ورځ باندې خو ماښام چې هلته اصول دا و چې ماښام تیاره به شو نو بس بیا دښمن او دوست سم نه معلومېدو نو بیا به دواړه طرفونه به لاړه خپل زخمیان مخمیان دا خلک یې هغه کول د صحابه کرامو نه 12 کسان شهیدان شو متقابل جانب شا داسې نه دي لیکلي چې د سیرت کتابونو چې څونه کسان به د هغوی نه مړه شوي خو غالبا داسې پته لګېږي چې کسان به ډېر پکې مړه شوي ځکه د خالد بن ولید په لاس کې چې 9 تورې ماتې شي نو ته فکر وکړې څه عاشه به شوي او حتی د هغه د زید بن حارثه او جعفر تیار په باره کې عبدالله بن مسعود وایي دا هم د بخاري حدیث دی چې زه جعفر بن تیار ته چې کله دی شهید شو نو زه ورغلم دا مړی مې وکتو د 80 نه زیات زخمونه د په دې ټول په مخه باندې شاید طرف یو نه خوړب د مخه باندې ټول زخمونه د نزو د غوښو د تورو نو چې دونه یو سړی دونه زخم کېږي خو معنا چې کار یې ډېر ایستلی روم او د غسان د خلکو نه هم ډېر کسان مړه شوي خو د دې نه تلفات صرف همدا 12 کسان نو چې دی قمندان شو خالد بن ولید تر ماښامه پورې جنګ وشو جنګ نه وروسته هغوی یو خوا لاړه او هغوی بل خوا لاړه نو د شپې دلته خالد بن ولید فکر وکړي چې اوس که مونږ جنګ ته دوام ورکوو نو معنا دا شوه چې مونږ یو هم نه پاتې کېږو ځکه یو لک دلته د یو لک تر شا بل پوج پروت دی نو دې نه معلومیږي چې مونږ هدف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف او مقصد دا و چې د خلکو د سبق ورکړی شي چې که څوک د مونږ هغه استازي او هغه شهید کوي نو د هغې انجام او نتیجه به دا وي چې تر هغې ځه پورې لاړه بل دا دی چې عرب دا کوم خلک چې دلته په نږدې د منطقو کې اوسېدل د دوی خو مخکې دومره ډار شوي وو چې لکه د روم امپراتورۍ په خلاف څوک لکه دا اوس د غټو سوپر پاور په خلاف باندې چې څوک جنګ کوي وي دا قمقل دی دا لیونی دی او دا دی خو سوپر پاور یو وخت کې نه دی افغانستان ته چې راورسېږي سوپر پاور به هېڅ هم نشي انګریزان راغله سکندر راغی روسان راغله امریکایان راغله ټول شرمېدلي هغه شول بس وتښتېده او ځانونه خلاص کړه نو سوپر پاور خو یې خو سوپر پاور چې افغانستان ته راشي سوپر پاور نه ډبل هېڅ انډر پاور به ته نه جوړ شي هېڅ هم نشي نو ځکه د سوپر پاور په خلاف باندې د خلکو عقیده او ذهن داسې و چې دا غټ قدرت دی غټ طاقت دی دوی په خلاف څنګه جنګېدلی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف دا و چې یو خو دا خلکو ته دا هغه خلکو ته دا وښیي چې مونږ استازی څوک شهید کوي مونږ د هغه انتقام اخلو دا مسله همداسې نه پرېږدو دویمه مسله پکې دا و چې دا نږدې عرب چې کوم یو پراته دي چې د روم د امپراتورۍ تر کنټرول لاندې دی او د هغوی تر هغه لاندې چې دا هم پوه شي چې د روم امپراتوري دومره قوي نه ده چې څوک ورسره جنګ ونه شي کړلی او درېیمه خبره پکې دا و چې دوی د ازادۍ احساس په دې خلکو کې پیدا شي داسې یو قوت بل شته چې د موږ د خپلو د عربو قوت دی چې هغه د دې خلکو سره ټکر کولی شي نو دې نه به وروسته ورو ورو دا منطقې او رښتیا هم همداسې وشو چې دې نه وروسته دا منطقې ورو ورو خلک پوه شي چې ولا چې روم امپراتوري خو چې نوم اوس خو چې مسلمانانو سره ټکر وکړي نو وروسته یې داسې کړه چې پاش یې کړه ټوله اشیا د منطقه هغه یې تنهغه کړه د شام نه مکمل
وایستل د حضرت عمر او د حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې دا جنګونه چې وشول نو هغې بیخي د منطقې نه بېدخله کړه امپراتور لاړ بېرته هغه ټولې منطقې پرېښوه مصر او فلسطین او شام او ایسته قسطنطنیه ته همالته هغه شو همغه ځای کې د ډېر غم نه او د ډېر خفګان نه مړ هم شو د خپله هرقل نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلي مطلب او خالد بن ولید همدغه مسله مد نظر ونیوله چې کوم اهداف چې موږ د دې جنګ نه لرل اصلي د خلکو زیات وژل خو موږ مطلب نه و خو موږ مطلب دا و چې د خلک تر اثر او هغه لاندې راولو نو هغه کار پوره شو نو بس شاته چې لاړه د شپې چورته وهلو هغه ډېر زیات پلان ګزاره سړی و نو داسې وکړه چې د سبا د جنګ دپاره یې نقشه جوړه کړله څه کسان یې ولېږل شاته ډېر لرې ولېږل د غونډیو شاته چې هلته تاسو اوسئ سبا چې کله جنګ شروع کېږي او صفونه جوړ شي نو تاسو به داسې 100 کسان په آسونو راشئ او داسې ګرد به وکړئ چې په دې ګرد کې دا پته ونه لګي چې دا 10 دي 20 دي 1000 دي 2000 دي څو دي خو دا چې راځئ همداسې ګرد کوئ او بس درای تکبیر وایي دا ټول چې دا خلکو باندې هغه راشي نو دی یو دا کار وکړي بلې دا کار وکړي پرون کسان چې کوم یو په مخ کې صفوفو کې ولاړ وو صفونو کې هغه شاته کړې شاوالی دلته راوسته ښی پوځ یې چپ ته بوتله چپ یې ښي ته راوستو داسې سره ښی مخې ته او مخې شاته کړ ټول پوځ تغییر او تبدیل وکړي او سبا چې کله رومیان راووتو دوی مخې ته وروته صفونه ودر صفونو کې چې ګوري چې کیسه بیخي بدله ده پروني کسان نشته نن بدل شوي دي مخې شاته شاته ښي ته ښي چپ ته ښي ته لاړ دي ټول بدل شوي او چې کله دوی صفونه وتړل د صفونو په وخت یو دم د شا د خوا نه ناره تکبیر پورته شو ګردونه جګ شو د ګردونه کې خلک راورځاو دي مجاهدینو سره یو ځای دا پته ونه لګېده چې د رومیانو هغه ته کسانیانو ته چې دا اوس څو کسان وو چې دا څنګه ځای په ځای کېده چې اخوانه بل بس هغه راورسېدو بل ګروپ شاته هغه کړی هغه ګرد دوړې او ناره تکبیر شروع کړی دا بس را روان و راورسېد دا یو ځای شته بس د رومیان فکر وکړي چې دې خلکو ته شپه په شپه لکه چې پرېمانه قومک راغلی ځکه دا ټول خلک نه بلد هغه خلک نه دي بلکې نوي خلک راغلي دي نو بس د جنگ هغه پرېښوله چې ودرې که دوی حمله وکړه نو صحیح ده که دوی حمله ونه کړه نو په دې وخت خالد بن ولید مخکې قومندانان ټول سرګروپان پوه کړي وو چې تاسو به داسې کوئ لږ لږ به شاته راځئ دا تکتیک دی په جنګ کې چې څوک شاته ځي دښمن ځان باندې راولي یو ځای ته کوي یو دم تېنه تاویږي بس وژني دا په جنګونو کې ډېر هغې وخت کې دا چل و نو دښمن به هوښیار و نو بیا به هغه د دې چل پوهېدو چې دا چل دی نو بس دې کې ځان ورغورځول نه دي په کار په دې صلیبي جنګونو کې د حطیم جنګ چې کومه دی دا ډېر مشهور جنګ دی صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه حطیم په نامه باندې جنګ کړی په دې حطیم جنګ کې همدغه شی وکړلو چې یو دم چې کوم مجاهدین جنګ شروع کړ یو دم شاته ورو تلل لورې لاړه دا خلک یې راننهستو چې ننهسته ښه چې منځ ته کړه یو دم دا دواړه طرفونه پرې راغله بس منځ کې یې ایسار کړل او چې رساړې ټول یې ختم کړل نو د حطیم جنګ کې چې صلاح الدین ایوبي رحمت الله کوم کامیابي ترلاسه کړ یو طریقه یې دغه وه نو دلته خالد بن ولید همدغسې کار وکړي چې خپلو مجاهدینو او سرګروپانو ته وویل چې شاته راځئ نو چې کله دوی شاته قدم په قدم شاته تله او جنګ نه شروع کولو نو هغوی پوه شو چې ولا لکه چې دوی پروګرام بدل کړی موږ ته چل هغه کوي موږ رامنځته کوي چې منځ ته شو بیا راباندې دواړه طرفه نه حمله کوي او خلک ورته ډېر راغله هغه دی را روان دي ورته او ځای په ځای به یو ګروپ راځدو او ګرد دوړې به کولې نو په دې وخت کې خالد بن ولید نو د خلکو ته ورو راتله د غونډیو شاته چې راغله ښه کافي فاصله دي د هغه نه شاته شو دي هغه نه خو هغه یو قدم هم را مخکې نه شو هغه ویل چې دا جنگي چال دی بس دې ته مور وړاندې کېږي نو چې کله د غونډیو شاته شو چې پوه شو چې نور څوک نه ښکارېږي بس هغه شو بس ورته شاګرس او حرکت وکړي ایسته را روان شو مکې معظمې ته راغله بخاري شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هلته غادي موتا جنگ شروع د جنگ په جریان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک لکه دا ټلویزیون کې وصل سي سکرین ورته هغه کې او په دې کې هغه شو ورته ویل چې زید بن حارثه شهید شو او د هغې نه وروسته بیرغ جعفر بن طیار واخیستو هغه هم شهید شو د هغې نه وروسته عبدالله بن رواحه بیرغ واخیستو او هغه هم شهید شو د هغې نه وروسته سیف من سیوف الله د الله پاک د تورې نه یو تورې هغې بیرغ په لاس کې واخیستو خالد بن ولید او د مسلمانانو ته فتح په نصیب کړه نو دغه سیف الله لقب چې کوم یو دی د سیف الله لقب خالد بن ولید رضی الله عنه په همدغه جنګ کې په هغه جنګ کې وګټلو په د موتا په جنګ کې نو ځکه د سیف الله ویل کېدل د سیف الله په نامه چې د اصلي وجه دغه چې د ځکه سیف الله ویل چې د په دې جنګ کې د ډېر زیاته توره وکړه
او هغه وکړه مسلمانان شاته راوستل. نو چې کله مدینه ته راغله په مدینه کې ځنې خلکو داسې ویل چې دا را تښتېدلي دي هغه دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا تېښته نه ده بلکې دا جنگي تاکتیک دی چې کله کله د داسې حالت راشي نو په هغې وخت کې د جنګي تاکتیکونو نه استفاده پکار. دا خو ماته راغلي زه خو دلته یم تښتېدل نه دي بلکې ماته یې مراجعه کړې ده. او په قرآن عظیم شان کې په سوره هغه کې انفال کې یو آیات شته چې که څوک د جنگ نه فرار وکړي هغه غټه ګناه عظیمه ګناه ده. خو هغه کسان چې سنگر بدلوي د سنگر د بدلېدو په خاطر باندې ځای بدلوي دا فرار نه حسابېږي. او یا دا چې خپل نورو کسانو سره یو ځای کېدل غواړي نو دا فرار نه حسابېږي. نو ځکه دا د دې آیات په رڼا کې دا فرار نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه دی چې دا فرار نه دی بلکې دا یو تکتیک و چې خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل مجاهدین 12 کسان تلفات ورکړه هدف پوره شو بیرته راغله خپل مدینه منورې ته راغله. نو دا د موتا غزا وا چې د 8 هجری کال د جمادی الاول په میاشت کې وشو او د دې اول قومندان زید بن حارثه او دویم قومندان جعفر بن ابي طالب او دریم قومندان عبد الله بن رواحه او څلورم قومندان خالد بن ولید د اسلام شاهین او سیف الله په نامه لقب وګټل. نو دا پکې به پرته راغله. دا د موتا غزا په اړه کې مختصر شانته معلوماتو دې نو ورسته به څه واقعات د شو چې د مکې د فتح هغه برابر کړلو. هغه واقعات دا و چې د جمادی الاول پسې وروسته بیا جمادی الثاني د بیا رجب میاشت بیا شعبان دی. د شعبان په میاشت کې یو واقعه وشوله په مکه کې واقعه وشوله. موږ مخکې د حدیبیې په صلح کې یو خبره کړې وه چې حدیبیې په صلح کې یو شرط دا ایښودل شوی و چې عربي قبایل آزاد دي چې د دواړو طرفونو د هر طرف سره یو ځای کېږي. خو شرط به پکې دا وي چې د هر طرف چې ورسره یو ځای کېږي د معاهدې ټول شرایط چې کوم یو دلته دي هغه به مني. هغه به په بل مقابل جانب باندې تعرض نه کوي بلکې د دې تړون کوم مادي چې دا تړون معاهدې به ټول خپل اصلي فریقي قریش او مسلمانان یا فریق کوم ګروپونه دا به ټول دا شی مني. نو معنا دا شوه چې څوک د مسلمانانو سره ودرېږي هغه د مسلمانانو ډله حسابېږي او څوک چې د قریش سره ودرېږي هغه د قریشو ډله حسابېږي. د شعبان په میاشت کې د مخکې خبره کړې چې هلته دوه قبیلې اوسېدلې یو بني بکر یو بني خزاعه. بني بکر د قریشو سره یو ځای شوې او بني خزاعه چې دا د مسلمانانو سره یو ځای شو. دا دوی حلیف شو دا دوی سره شو هغه د هغوی سره حساب شو. نو د بني بکر چې د بني خزاعه سره مخکینی دښمني لرله خو د اسلام چې کله راغی نو دا دښمنیګانې د خلکو ټولو پرېښودې او اسلام ته ټول مخ واړول ځکه دا خلک مخالف ودي دي. نو بني بکر خلکو 10 کسانو یا 10 کسانو چارڅونه په دې عمله وکړه. د بني خزاعه دوی د وتیر په نامه یو ځای کې یو چینه وه دی به د خپل هلته فصلونه او پټي او دا به اوبه کول. نو شپې د خلکو اوبه لګولې دا د بني خزاعه خلکو بس دوی ورته هغه ونیول حمله یې پرې وکړله. نو په دې حمله کې جنګ شروع شو بس 10 کسان د بني خزاعه نه ووژلی شو او نور چې پوه شو چې کار خراب دی بس تېښته یې وکړه ایسته حرم ته ننوتل. نو د حرم ته چې کله داخل شو د حرم حدود ته د حرم حدود چې کوم د ځین ځای کې 10 کیلومتره ځای کې 14 ځای کې 22 کیلومتره اندازه کې او په دا صرف په تنیم کې 1 کیلومتره مسافه ده. نو د دې د حرم حدود 550 کیلومتره مربع مساحه چې د حرم ده دا ته ویل کې مسجد الحرام یا حرم مساحه ټول د مسجد حرم اطلاق هم پیښ شوی دی په قرآن شریف کې او په حدیث کې او د حرم حدود هم دغه دي هم دی د 550 کیلومتر مربع ساحه د حرم دي. نو دې کې خاص قوانین نافذ دي. نو دوی چې دلته کله ننوتل دلته نو قتل او هغه دا جایز نه دي. هیڅوک نشي کولی دلته په چا باندې لاس واچي چې حرم حدود ته ننوتو ومن دخله کان آمنا. څوک چې داخل شي حرم ته نو هغه څه شو هغه په امن کې شو. هغه باندې پولیس هم حتی لاس نه اچوي پولیس هم لاس نه وروړي چې حرم نه چوجي باید نشي دلته نه نشي. نو ځکه دوی چې کله حرم ته د بني خزاعه خلک نه نوته نو د بني بکر خلک هم د همدې ځای اوسېدونکي نو هغوی خپل مشر ته ورته ویلې چې ګوره ظالمه د خدای مونږ خو حرم ته نه نوتو په حرم کې خو جنګ ناجایز دی ولې دا کار کوي وی ولې چې تاسو غلاګانې کوئ او هغه کوئ هغه خو هېڅ خبره نه ده اوس چې دا شو نه نن دلته خدای بیخي نن نشته نعوذ بالله منها بس پرې ورځئ او وشنئ. بس دا خلک مجبور شو د خپلو مشرانو کوم کورونه چې د کورونو ته پناه وړله د بدیل بن ورقا او د خدای طرف معبد خزاعي د خلکو کورونو ته نوت مجبور شو ځکه هېڅ چاره نور نه وه. نو هلته چې کله دوی نه نوتل بس خلاص شو ځکه چې د هغوی سره خو بیا د دوی غټه مسله راتله چې په داخل د هغه کې حرم په داخل کې او د مکې د کار په داخل کې د څوک داسې کار وکړي خامخا
هغه کېږي بدنامي کېږي. نو غلی شو. خو د هغه قبیلې عمرو بن سالم چې کوم یو دا چې کله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي چې رسول الله موږ تاسو په فریق یو تاسو په ګروپ کې شامل و دوی خلکو موږ سره دغسې ورانه وکړه داسې بدي را سره وکړله دا څنګه کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بس موږ به تاسو کومک کوو ته بیخي ورخطا کېږي ما تاسو سره به کومک کېږي. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها نه روایت شوی دی طبقات ابن سعد په نامه باندې یو سیرت مشهور سیرت لیکل شوی دی. دې دا خبره راخستې ده چې د چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې نو په دې وخت کې په اسمان کې د ورېځې یو څپه روانه وه یو ټوټه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټوټه د شاهد ای چې تاسو سره به کومک کېږي. نور یې څه ورته ونه ویل چې څنګه به کېږي څنګه به نه هېڅ تفصیل ورته کړی صرف همدومره ورته ویل چې تاسو سره به کومک کېږي دې خبرې موږ پوښتنه کوو دا خبره همداسې موږ نه پرېږدو خامخا دې خبرې موږ پوښتنه کوو. نو بس دا سړی بېرته واپس لاړو دا عمرو بن سالم خزاعي چې کوم یو راغلی و دی بېرته واپس لاړو. چې دی واپس لاړو د هغې نه وروسته چې کله دی لاړلو نو بیا بودیل بن ورقه خزاعي هغه د صلح حدیبیې کې چې هغه اول ځلې راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبرې ورسره وکړې دا د دوی اصلي سردار غټ سردار دا و دی راغی د هغې ځای نه را روان شولو بس هغه ته مدینې منورې ته مدینې منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ټول تفصیل بیان کړي چې دغسې و داسې و د خلکو داسې ناروا وکړه او قریش د دوی سره مستقیما په دې جنګ کې ودرېدل او کومک یې ورسره وکړي او سلاګانې ورکړې. دوی په کومک باندې بني ابوبکر په موږ باندې حمله وکړه کنې چې دوی کومک ورسره نه وی د دوی خواځې موږ باندې زور نه رسېدو په دې باندې خو موږ دونه هغه نه وو ضعیفه نه وو خو دوی یو خدا دی چې ناڅاپي حمله یې وکړه بل دا دی چې د قریشو همکاري ورسره وه. نو شکایت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو بېغمه اوسئ بس تاسو درځئ موږ دې خبرې پوښتنه کوو. نور یې ورته ونه ویل چې څه به کوو که نه. نو بیا یې داسې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وفد ولېږلو یو سړی ولېږلو استازی مکې معظمې ته چې ته لاړ شه د مکې معظمې خلکو قریشو ته ووایه چې ګوره هلته په معاهده کې خو خبره داسې شوې ده چې هېڅوک به په یو بل تجاوز نه کوي. یو دویمه مسله دا ده چې هر فریق آزاد دی چې د هر چا سره یو ځای کېږي او بله په دا خبره هغې ماده کې دا هم وه چې که څوک هر څوک چې همدغه قانون په هغوی هم نافظ دی همدغه عینا شیان چې کوم یو د هغو مراتی اصلي فریق دی بیا مراتی نو تاسو څنګه داسې کار وکړئ. دې سره درې خبرې تاسو موږ ته شرایط درته ږدو. د درې خبرو کې یوه خبره ومنئ. اول خبره ده چې کوم کسان قاتلین دی او د بني خزاعه خلک یې وژلي هغه قاتلین موږ ته وسپارئ چې قصاص ترې واخیستل شي. دویم دا ده که دا نه کوئ نو بیا دیت چې کوم یو د کسان چې 20 کسان وژلي دې دیت ورکوئ. نو دا دیت کې تاسو هغه وکئ خوښم. او دریمه خبره دا ده که نه قاتلین سپارئ او نه دیت ورکوئ نو دې نه معلومیږي تاسو جنګ لاره نسئ. نو بیا د موږ او تاسو ترمنځ هغه د حدیبیې صلح چې کوم شوې ده هغه صلح موږ او تاسو ترمنځ ختمه شوه بس نور هغه نشته دی بس شی ختم شو. استازی چې کله لاړم مکې ته مکې خلک چې کوم ځای کې راټول کړه ورته هغوی ته دا درې شرطونه ورته وړاندې کړي. یا قاتلین ته اوس که دا نه منئ بل پر تاسو ته هغه ښکارېږي نو مشکل نو بیا دیت ومنئ ټول دیت ورکوئ. 20 کسان مړه شوي دي 20 کسان 100 اوښان یو دیت یا 2000 اوښان کېږي دا ورکوي او که نه بیا معاهده ختمه شوه. نو دلته هغه مشران خلک چې وو هغوی لا خبره نه وه کړې چې کشرانو ځوانانو بس ورغله چې بس موږ او تاسو ترمنځ معاهده ختمه ده بس نور معاهده نشته نه سوله شته نه هغه نه جنګ بندي شته چې څه کوئ وایي کوي خاص بس. دا استازی را روان شو دې خواته چې کله را روان شو وروسته د مشرانو ابو سفیانو دې خلکو چې ګورئ ظالمانو تاسو خو په خپل ځان کار خراب کړي غلطي هم تاسو کړې دا معاهده هم تاسو ماته کړله خو دا دوه درې شرطونو کې یو شرط دا دوه شرطونو کې یو شرط منلی نو داسې خو نه کېږي. بنو بکر یې ملامت کړه خو خیر خبره دې ته هغه شوله چې مشرانو ټول مشرانو په دې فیصله وکړه چې ابو سفیان خو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خسر دی. نو په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح شوی و د ام حبیبې د ابو سفیان د لور سره نو دی اوس خسر و زه خو موږ او تاسو د خلک خبره واسطه خو دې ډبله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زوم دی نو چې زوم دی اوس ته لاړ شه خبره ورسره وکړه کېدای شي چې حل لاره روباسي. نو ابو سفیان را روان شو. ابو سفیان چې کله روان شو په لاره کې د دې بودیل بن ورقه سره یو ځای شو چې کله دا بودیل لاړ وړاندې چې تېر شو چې نور هغه نه کېدو نو دی همداسې په دې لاره چې دا کوم باندې دی راغلی و دی کتل چې د اوښ پچې ولیده چې اوښ پچې ولیده لاندې ورکېوته د اوښ پچې ماتې کړه چې اوښ پچې ماتې کړه چې ګوري چې خرما زړې پکې دي او پوه شو چې دا بل ځای ته مدینې ته لاړ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړی خامخا د ټول تفصیل ورته ویلی. نو راسم راغی هغه ته مدینې منورې ته
مدینه منورې ته چې راغی وښي هلته وتړلو، بس راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته ویل چې بني بکر داسې کار کړی دا غلطي شوې ده، مونږ خو بس قسمونه یې خوړل چې مونږ ورسره بیخي نه یو ځای شو، مونږ هېڅ ملامت نه یو، ملامت ته هغوی پخواني دښمني لرلې او دا کار و دا کیسې میسې ورته وکړلې. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ جواب ورنه کړ. هغه ورته بس ناروا تاسو کړي، مونږ سړی در لېږلی او تاسو ونه منله، نو مونږ او تاسو من تړون ختم دی. نور بیا څه ورته نه وایي چې جنګ کوو یا نه کوو، مونږ او تاسو تړون ختم دی، دا نه کېدای شي. نو بیا ابو سفیان هغه شو مایوسه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي. لاړ ابوبکر صدیق ته ورغی. ابوبکر صدیق ته ورغی چې ګوره ته خو زموږ مشر او هغه یو داسې مخور سړی او دا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایې دا خبره مني چې دا معاهده د سره بیا تجدید کو. خیر ده چې هر څه شوي دي، که موږ باندې هر څه پړه اچوي پړه واچوي، خو دا معاهده بیا تجدید کو او وایي چې صحیح ده بیا د سره تجدید شوله. بیا هغه ورته ویل چې نه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خبرې زه په دې کې واسطه کېدلی نه شم، هغه فیصله ده د الله پاک رسول دی. نو دنه چې مایوس شو لاړ حضرت عمر ته ورغی. عمر ورته ویل چې ګوره ته خو دې مونږ هغه کلیوال او دا دی غلطي وشول و سهو وشو، مونږ څه وکړو، خو که ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایې چې که دا معاهده تجدید کړي، نو حضرت عمر ورته ویل چې ګوره واسطه خو څه کوي چې زه به ورسره واسطه قسم په خدای چې ما سره یو کوتکه یو لرګی پیدا شي تاسو سره جنګېږم، خو جلالي سړی و نو سره هغه وکړم تاسو واسطه شم هغوی خلکو ته ورشم، دا خو هېڅ ممکنه نه ده چې زه ستاسو واسطه شم، بلکې زه ستاسو سره په یو کوتک او په یو لرګي باندې قسم په خدای چې سره جنګېږم. تاسو لا د دې فکر کوئ چې دی به مونږ هغه وکړي ملګرتیا او هغه وکړي، دا خو هېڅ ممکنه نه ده چې زه ستاسو ملګرتیا وکړم، بلکې زه به ستاسو سره جنګېږم. چې دا خبره وکړه ډېر زیات مایوس شو. نو بیا حضرت علي صاحب ته ورغی. حضرت علي کرم الله وجهه ته ورغی چې ته خو ګوره زمونږ او تاسو تربوران یو دا یو ته خو زوم یې رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته عذر ورته وکړه، هغه ورته وکړه چې دا شی بېرته تجدید کړي د سره معاهده تجدید شي. نو حضرت علي صاحب هم داسې خبره ورته کړه چې فیصله سره تېرې باسلو. راغی د حضرت فاطمه الزهرا کور ته، هلته امام حسن امام حسین ناست و، هغې ته ورته چې ګوره تره لورې ته خو یې مونږ هغه یې خپله یو دا یې او دغه دا واړه ماشومان امامان چې کوم یو دي دا دې داسې ووایي چې دا شی تجدید شو، نو هم زه قانع یم په دې باندې ونه شو. دوی ورته ویل رسول الله حضرت فاطمه الزهرا سلام الله ورته ویل چې ګوره دا سیاسي مسایل دي، په دې کې ما خبره نه چلېږي نه د بل چا چلېږي او دا ضرور هم نه ده چې اوس مونږ دې خبره کې دونه هغه وکړو، ته دا مونږ زم برخه نه شم اخیستی، دا خو ماشومان دي، ماشومان په دې خبرو څه پوهېږي. نو راووتو چې راووتو باندې حضرت علي صاحب سره بیا مخامخ شو. نو ورته ویل چې علي هر څنګه چې کېږي طریقه راوباسه. هغه ورته ویل چې ګوره ابو سفیان یو طریقه شته دی او هغه زه درته چل ښیم، خو د هغې نه غیر بله طریقه هېڅ امکان نه لري. دغه طریقه که ته په کار واچوې کېدای شي څه لاره روباسي، خو دې نه غیر بله طریقه ماته هم نه راځي. څه طریقه ده؟ ویل داسې وکړه لاړ شه مسجد نبوي ته، د مسجد نبوي په مخ کې ټول خلک دلته راټولېږي، مسلمانان مهاجرین انصار، نو هلته ودرېږه او ځان معرفي کړه، زه ابو سفیان بن حرب د مکې سردار او د لښکرو مشر، زه دا اعلان کوم چې موږ او تاسو ترمنځ دا معاهده بېرته تجدید شوه، بېرته هغه شوه او موږ چې کوم کار کړی دا مونږ غلطي کړې او بد هم کړي دي او بس نور را روان شو لاړ شه. نو ابو سفیان ورته وایي چې دې به څه پیدا راشي، دې به څه خبره وشي؟ نو ورته وایي چې غیر دې نه خو څه چاره نشته. دلته یوه خبره بله را په یاد شوه چې کله چې ابو سفیان مکې ته راغی وایي مدینې منورې ته، نو اول خپلې لور ته ورغی ام حبیبه رضی الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېرمن وه، دې ته ورغی. نو چې کله ورغی چې کله دې دروازې کې ودرېدلو نو هلته خو په دې اطاق کې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بستره پرته وه. نو ام حبیبې لور زر منډه کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بستره یې دستي ټوله کړه، هلته په کونج کې کېښوله. نو ابو سفیان ورته وویل چې لورې دې خبره باندې خو زه پوه نه شم، دا تا چې کوم کار وکړې چې بستره دې بند وتړله او هلته دې کېښوله، دې نه تا مطلب څه و؟ مطلب دې دا و چې دا بستره د ما د شان سره مناسبه نه وه، ځکه زه خو غټ سردار یم او دا بستره خو ډېره کمزورې د خرما او د هغه نه جوړه شوې ده، او که نه د زه د دې بسترې مناسب ونه ګڼلم. نو هغې ورته وایي چې پلاره ته خو پلار یې او هغه یو حق راباندې لري هر څه لري، خو دا بستره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک استازی او پیغمبر دی او مشرک چې دا نجس یي قرآن شریف کې هغه د انما المشرکون نجس، ته خو مشرک یې، د مشرک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستره باندې کېناستل دا ما ته مناسب ښکاره نه شو، نو ځکه مې ټول کړه. نو ابو سفیان ډېر خفه شو په دې باندې او بس همداسې روان شو ایسته، وایي چې ته د ما نه جدا شوې نو په شر اخته شوې. هغوی همدا په اصطلاح سره دوی ذهن و فکر همدا وایي ته په شر اخته شوې، وایي چې هر شی خو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بستره باندې تا ته اجازت نه شم درکړلی. همداسې لاړو، نور هېڅ د خلکو خو موږ تاسو خبره نه ډوډۍ خوړه نه چای خوړی چې نو همداسې واپس لاړلو. نو خفه شو ډېر دغه شو. دې نه وروسته چې دا حضرت علي صاحب چې کومه طریقه ورته وښودله همداسې یې وکړه.
راغی مسجد نبوي کې مسجد نبوي مسان کې ډېر خلک راتله کېناسته نو هلته ټول خلک ناست د اعلان وکړه زه ابو سفیان بن حرب د مکې سردار او د ټولو لښکرو عمومي قومندان او مشر دا اعلان کوم چې موږ او تاسو ترمنځ چې کوم معاهده په حدیبیه کې شوه هغې کې څه غلط فهمي چې پیدا شوه غلط فهمي موږ هغه کړو بس موږ چې څه غلطي کړې هغه منو او بس دا معاهده تجدید شوه بس هېڅ په اوښ باندې سور شو روان شو لاړو مکې ته چې مکې ته کله خلک بیا ورسېدل نو د مکې خلک پرې راټول شو چې څه پیغام دې راوړو وایي چې ټوله قصه ورته وکړه چې لاړم او لور را سره داسې وضعیت وکړې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم هغه راته ویل چې نه کېږي معاهده بس ختمه ده ځکه تاسو موږ ته جواب راکړی او تاسو غلطي کړې د دې نه غیر معاهده ختمه ده نور هغه نه کېږي دا نه کېږي تجدید کېږي نه بیا ابوبکر ته ورغلم ته مو زرزارې وکړې هغه ونه بیا حضرت عمر خو عمر بیا ډېر سخت جواب راکړ ډېر خفه کړم بیا علي ته ورغلم د علي وظیفه وی وروي ټول نرمه بیا فاطمه زهرا ته ورغلم هغې ته مو عذر وکړ هغې عذر ویل چې خدا دې زنانه کار نارینه کار نه دی چې زه په دې کې اوس غرض وکړم دا نارینه خپل کار دی مونږ هغه بیل دی او د ماشومان هغه په دې خبره نه پوهېږي نو بیا وروسته بیا هغه ته ورغلم علي ته ورغلم هغه ته مې هغه راته داسې طریقه وښوده چې دې نه غیر خو ما ته هم بله طریقه نه معلومېږي چې بله طریقه مونږ راوباسو خو بس که دغه کار کېږي ودې شي که نه دې نه غیر خو ما سره هم څه ګنجایش بلې خبرې نشته نو زه مجبور شوم لاړم د مسجد مخکې ودرېدم او اعلان مې وکړ چې زه ابو سفیان بن حرب د مکې سردار او د ټولو پوځونو مشر قومندان یم او دغه اعلان کوم چې موږ تاسو ترمنځ هغه معاهده چې په حدیبیه کې شوې هغه بیا د سره تجدید شوله موږ چې کوم غلطي کړو غلطي موږ منو هغه پړه موږ منو او بس دا معاهده بیا تجدید شوه نور بېرته راغلم خلکو ورته ویل چې عجیب سړی تا نه څه کړي هغوی څه نه شول اوس هغوی څه جواب درکړی چې ووایه یا نه نو وایي چې نه هېڅ هم جواب نه دی راکړی نو وښه نه شو نو دا خو دا معنا شو چې هسې شی شو معاهده او تړون خو هغه وخت کې صحیح کېږي چې دواړه طرفه هغې باندې راضي شي او دواړه طرفه یا دستخط پکې یا ګوته پکې دي یا وکې کم از کم پې وکړي چې صحیح شو بس دا خبره صحیح ده نو مخکې خو تیاره شي معاهده وه نو هغوی چې هېڅ جواب نه دی درکړی دی هسې ته علي غولولی هسې هغه ورته وایي چې خو د غیر دې نه هېڅ چاره نوره نه وه نور څه وکړم په دې وخت کې دا نو د شعبان او د رمضان میاشتو واقعات دي چې کړه نو دا چې کله ټول ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په هغه باندې حکم باندې او د هغې د وحی په حساب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس د جنګ تیاری شروع کړه چې ځکه چې اوس معاهده ختمه شوه او الله پاک حکم راولېږلو چې بس اوس د دې وخت دی چې مکه باید فتح شي او دا بت بدرستی او دا شرک باید ختم شي نور وخت دی نور صبر ورته مه کوئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو صحابه کرامو ته اعلان دی تیاری وکړه چې بس تیاری ونیسئ خپل هم تیاری وکړل خو هېڅ چا ته هم حل ونه کړي حتی ابوبکر صدیق چې د رسول الله ډېر نږدې دوست هغه ته هم ونه ویلې په کور کې عایشه بیبي ورته ویل چې ته ما ته سلا بروې چیرې ځې ته څه کوې بس خو د دې په خاطر باندې چې دا مسله لکه بیخي پټه وساتلی شي نو 2 کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړل یو صحابه کرام د ابو طلحه په مشرۍ باندې دا ولېږل مخ په شام باندې داسې طرف ته ولېږه چې د شام کومه لاره او په دې باندې برابر کړه او ورته ویل چې د ایزم په نامه باندې یو دره وه دې ته چې ورسېدی نو دې لاره باندې لاړ شي هلته بیا ما تر شي بیا به زه حوال درکړم او دا بالکل مخ په شمال باندې یو دره وه دې ته ولېږل دویمه خبره دا وکړه چې الله عز وجل ته دعاګانې وکړه چې الله د مشرکینو او د مکې د کافرانو غوږونه او سترګې بندې وساتي چې په سترګو څه ونه ګوري او په غوږونو باندې هم څه وانه اوري چې مونږ په ناڅاپي ډول مکې ته ننوځو هلته وینې تویې نه شي نو د الله پاک دا هغه قبوله کړه دا دعا امام ترمذي رحمت الله علیه حدیث راخسته دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه دعا چې کړې وه د دې نه وروسته بس تیاري شروع شو د رمضان میاشت راغله د روژې میاشت چې راغله نه نو تقریبا په دې وخت کې صحابه کرامو ټولو تیاري نیولې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس فیصله وکړله چې بس زو په عیناً په دغه وخت کې حاتب بن ابي بلتعه رضی الله عنه صحابي چې بدري صحابي و د ماشومان او کورنۍ په داخل د مکه کې اوسېدله او نور داسې خاص هغه نه لرل نو د یو خط ولیکلو او دا خط د ساره په نامه باندې یو ښځه وه چې دا مکې ته راغلې وه د خیر او د صدقاتو ټولولو دپاره دلته راغلې وه نو حاتب بن ابي بلتعه ورغی چې زه تاسې وړکی خط در کوم دا موسفیانو د خلکو ته ورسوه او څه پیسې مېسې اجره به هم درکړم بس هغې راواخیستلو دا خط د کوڅیو په دې منځ کې د وختانو د منځ کې داسې ورننه یې هلته بند کړې شاوخوا ته وښکۍ دا کوڅۍ پې راتاو کړلې او خط یې پکې بند کړې هلته پټ نو ښځه اوس څوک هغه کوي
بس ښځه روانه شوه روضة الخاخ ورته وایي دې منطقې ته چې ورسېده جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته احوال راوړل چې تاسو مسله خو یې افشا شوه او داسې یو ښځه د ساره نومیږي او روضة الخاخ کې ده او خبره یې وړې ده دستي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه حضرت زبیر او حضرت مقداد بن اسود دا درې کسان تکړه منډې خلک وه بس دی درې وړو ته ورته ویل چاله په اسونو باندې پښې واړوئ او بس روضة الخاخ منطقې ته چې ورسېد یو ښځه به تاسو ته اوښ باندې سپاره درشي دې سره خط دی بس دا خط ترې نه راواخلئ نو بس درې واړو تکړه خلک وو بس هر یو کې د شان خاوندان وو نو بس منډه روضة الخاخ ته ځان ورسو چې کله روضة الخاخ ته ورسېده نو رښتیا په اوښ باندې یو ښځه سپاره ده بس روانه ده پورته نو هغې تنتاو شوه چې بس ودرېږه وایي څه خبره ده چې داسې تا سره خط دی چا خط درکړی او ته یې مکې ته وړې هغې ورته قسمونه یاد کړی چې هېڅ خط یې ما سره بیخي نشته نو بس ورغله هغه سامان مامان غوټه موټه چې دې سره هغې کې په اوښ باندې سپاره وه دی ټوله راخلاصه کړه ټوله یې ولټوله هېڅ بیخي پیدا نه شو خط پیدا نه شو نو چې کله ټول وخه او هغه څه ولټول نو ښځه خو یې نه شوه لټولی ځکه د زنانه کار و نو بس درې واړه سره یو ځای شو چې یو ځای شو چې څه به کوو هغه نشته خو شی خو نشته ورسره او رسول الله وسلم دروغ هم نه وایي وحی په حساب باندې دا خبره ده نو حضرت علي صاحب ورته وایي چې بالکل دا خط همده سره دی الله پاک او د رسول الله وسلم په خبره کې خو څه دروغ نه وي که نه چې دروغ نه دا شاید همدې سره دی خو څه چل داسې یو طریقه په کار ده چې دا شاید یې نه راوباسو نو حضرت علي صاحب ورته راوړاندې شو دې ښځې ته ورته ګوره ساره خط خو ستا سره دی خط خو دنه اخلو که په رضا یې که به زور یې که په رضا یې نه راکوې نو جامې د نوباسو مړه کوو دي نو چې مړه م کړې نو خط په خپله په لاس راشي نو ولې ځان مړ کوې ولې ځان چټي خرابوې بس دا خط راکه او ښځه چې پوه شوه چې ولا چې اوس لکه چې خبره دې ته ورسېده چې جامې را نوباسي او جام پیدا نه شو نو وژني مې نو بس ورته ویل چې تاسو مخونه دې خوا ته وړئ هغوی مخ دې خوا وړو زر کوم څه د لاس نه څه شی راوستو چې دا شی مخلی نو بس خط چې واخیستو ښځه یې پرېښود زه په مخ دې ښه خط یې راواخیستو او نور یې خط ونه کتلو چې خط چا لیکلی او څه کیسه ده بس راسن په اس راسره راسن رسول الله وسلم ته راغله نو خط یې ورته وړاندې کړه چې ګوري د حاتب بن ابي بلتع خط دی هغه لیکلی او لاندې ورلاندې نوم لیکلی دی ووایي دا دستي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب پسې ولېږل راوغوښتو چې کله راوغوښتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاتب بن ابي بلتع دا خط ولیدو خپل پوه شو چې مسله خو داسې ده ورته ویل چې یا رسول الله قسم په خدای نه مشرک شوی نه منافق شوی نه مې په الله او د محبت د الله او د رسول سره په محبت کې څه تغییر راغلی خو شیطان دوکه کړم په زړه کې دا زیاته ته واچول چې خیر دی یو خط ولېږه او دا دې خلکو باندې وایي تا احسان ومني دا ماشومان او ښځه دا به دی هغه کې څوک ورته څه نه وایي ما صرف په دغه خبره باندې دا کار وکړي او دې خلکو ته مې خبر ولېږل کنې قسم په خدای کړي ما په ایمان کې او په اخلاص کې او په هغه کې هېڅ محبت کې هېڅ تغییر نه دی راغلی نو کېناستو نو دونه صبر وکړي زه ټوله خبره درته وکړم چې خبره یې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بالکل صحیح ده صحیح خبره دې وکړه حضرت عمر دلته ناست په دې مجلس کې حضرت عمر وایي چې یا رسول الله اجازت راکړه چې د سر ورغوڅ کړم دا منافق دا دومره خاین او غدار او دا په جنګي لحاظ په دفاعي لحاظ باندې دا خیانت دی د داسې سړي جزا مرګ دی ځکه حضرت عمر دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ګوره عمر ته پوهېږې دا څوک دی دا بدري صحابي دی او د بدري صحابو په باره کې الله عزوجل دا حکم را لګلی چې بدریان د دې نه وروسته چې که څه غلطي او ګناه ترې نه کېږي او ګناه نه حسابېږي نو ته د داسې سړي دا ګناه چې کوم یې کړی دا ګناه کړې خو دا ګناه د په حق کې ګناه نه حسابېږي ځکه بدر صحابو ته ټولو ته دا پیغام دی ټولو باره کې دا وحی مخکې موجوده بیا وروسته پرې نه لرې شوه چې الله پاک عز وجل دوی ته هغه وکړو چې تاسو دومره غټه توره کړې ده چې تاسو پس دې چې کومه ګناه ده نه کېږي او ګناه الله پاک نه حسابي بغیر د شرک نه شرک بېله خبره ده نو دوی همداسې امتیاز لرلو چې شرک به کله کولو خو ګناه خامخا د انسان نه کېږي نو ګناه تاسو ته ګناه نه حسابېږي نو ځکه بدري صحابي دی ولې داسې هغه کوي نو بس حضرت عمر هم غلی کېناستو یو روایت کې راځي چې حضرت عمر چې دا خبره واورېد نو په ژړا شو چې رښتیا ما خو غلطي وشوه د داسې شخصیت په باره کې ما خبره وکړه چې هغه بدري صحابي دی بدري صحابي ورکړي الله فیصله کړې ده چې دوی ګناه نه حسابېږي نو زه څوک یم بل څوک دی چې دا ګناه حساب کړي نو دا شی وشو دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خلکو ته چې دا نږدې هغه ټول ته جواب ولګل چې راشئ مدینې منورې نو تر اوسه هم دا خبره همداسې پټه ساتلې وه
چې داسې خبره ده. نو بس خلک ټول لاړ 10,000 کسان برابر شول، 10,000 غازیان. تاسو فکر وکړئ دا حالاتو ته ګورئ. په د بدر په غزا کې 300 څونه کسان و، د احد په غزا کې بیا 200 کسان شو، بیا د خندق په غزا کې 3,000 کسان شو، بیا وروسته داسې. نو دلته چې راځي 10,000 کسان برابر شي. نو ورو اسلام داسې مخ پورته روانو. 10,000 کسان چې برابر شو، بس روژې میاشت او روژه لسم د روژې باندې دوی حرکت وکړ. په لسم د روژې د مدینې منورې نه وخوځېدل او روان شو مخ په، او روژه یې نیوله. روژه یې نیوله تر څو پورې چې قدید په نامه باندې یو منطقه ده، اسپان د منطقې سره نږدې ده، دا تقریبا مکې سره داسې نږدې منطقې راځي. تر دې پورې روژه یې نیولې او روان. هلته چې کله ورسېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ، امر وکړ چې نور روژه ماته کوي. ورځ داسې وخت کې اعلان وکړ چې بس روژه ماته کوي. و صحابهو کې تقریبا اکثریت صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم په شمول باندې روژې ټول ماته کړې. ځینې کسان چې وو هغوی ویل چې بس روژه خو افضله ده، نو روژه یې ونیوله. نو چې ماښام شو، کله چې روژه ماتې وخت شو، نو دغه کومو کسانو چې روژه نیولې خو ګرمي وه، هوا وه، نو هغوی غریبانان یو ځای بل ځای کې پرېوته تږي وو. دا نور کسان چې روژه یې ماته کړې، دوی دستي منډه کړله، خیمې ودروه او دیګ مبالنې او دا وکړه، خدمت یې ښه پرېمانه وکړه. نو چې ماښام شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې کومو کسانو چې نن روژه خوړلې وه د هغوی ثواب نن ډېر شو، او کوم کسانو چې نیولې ثواب یې کم شو، ځکه هغوی صرف یوازې روژه نیولې او دې خلکو خدمت ته وکړي. هغوی بل اصلي خبره دا ده، د عبادت اصل مفهوم د الله او د رسول خبره منل دي، اصل خبره دا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی چې امر وکړو، امر منل پکاري. نو ځکه هغه صحابه کرامو ثواب ځکه کم شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم هغه کړو دی هغه کار یې ونه کړ، نو ځکه د ثواب کم شو. نو دلته ځای په ځای باندې هغه وکړه. بس د دې نه وروسته بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم متبرکې بیا روژې ونه نیولې، بیا ټول یې وخوړل، ځکه مسافر هم هلته چې ورسېدو بیا به د جنګي حالاتو. نو چې بیا چې کې دې ځن راوشه مرو زهران نومیږي. مرو زهران وادي فاطمه یې اوس نومي وادي فاطمه ده، او د مکې په دې ښار کې شامل ځای دی. نو دلته چې کله ورسېدل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې ټول خلک په دې دشته کې، لویه دشته ده، اوس بازار دی ټول، نو لویه دشته په دې دشته کې واړول. او هر صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې بس اور بل کړئ تاسو، او چې هر سړی اور بل کړي چې د خلکو ته داسې دورونه ښکاره شي. نو په دې شپه قسمتي ابو سفیان، حکیم بن حزام او بدیل بن ورقه دا درې وړه راغلي په یو غونډۍ باندې ناستې، ګوري چې ودرې چې څه کېږي. چې غونډۍ ته وخته چې ګوري چې دا ټوله دشته د اور نیولې ده. او فکر وکړه چې دا جنیات دي، پیریان دي، د ځمکې نه راوخوټېده، د اسمان نه راکېوته، دومره غټ اور. او دونه ابو سفیان ویل چې دا به څه وکړي. نو د بدیل بن ورقه خزاعي قبیله وه چې دا جنګ پېښ شوی و مخکې ورسره، هغه ویل چې دا د خزاعه قبیله وه. خزاعه قبیله دونه د هغه دي دونه ډېر دي چې اوس دونه غټ میدان یې نیولی دی. نو دوی ته پته ونه لګېدل. رسول الله دا درې واړه دلته ناستې په خپلو کې تبصره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په هغه کې واړول په مر زهران کې، دا و چې وادي فاطمه نوم دی، په جحفه کې حضرت عباس تر دې وخته پورې په مکه کې اوسېدلو. نو په دې وخت کې مهاجر شوی دی، په جحفه کې ورسره یو ځای شو، جحفه کې یو ځای شو ورسره. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې کاکا ماشومان او زنانه دې ولېږه مدینې ته، او ته راسره ته هم راسره اوسه، چې مکې فتح ده چې ته راسره لاړ شې، خامخا هلته ضرورت پېښېږي. نو دی هم ورسره ملګری شو. دلته چې راغی نو راویې غوښته چې کاکا داسې وکړه، ته ما په کچره باندې سور شه او ته لاړ شه په دې لاره کې ګوره که کوم سړی دې د مکې پیدا کړي، که شپون یې که لرګیو والا یې، هر څوک یې خو چې سړی یې ریوله چې زه ورسره خبره کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلي مقصد او مطلب دا و چې د مکې کوم سړی پیدا شي او راشي او دی ورسره دا خبره شریکه کړي چې داسې لښکر غټ لښکر راغلی زوره ورسره نه رسېږي، ظالمانو بس تسلیم شي چې دا خبره خلاص شي، جنګ ونه شي. نو چې کله دوی دا شی شو، هلته باس ته ورته چې د دې چې تلو یو دغه غونډۍ ته ورسېدې، په کومه غونډۍ باندې ابو سفیان او حکیم بن حزام او بدیل بن ورقه ناسو خبرې سره کولې، چې غوږ یې ونیولو چې د هغه اواز یې وپېژندلو د ابو سفیان. نو ورته ویل چې ابو حنظله د یو زوی حنظله نومېدلو، ابو حنظله ته یې هغه ورته ابوالفضل ته یې د حضرت عباس یو زوی فضل نومېدلو، نو دته بیا ابوالفضل ویل، ابوالفضل ته یې ویلې وو چې دا څه کیسه ده، کیسه پسې مګر زه راکېوځه، بس غونډۍ نه راکېوځه، راځه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د لوی لښکر راغلی دی. نو هغه دوه کسان رخصت شو، حکیم بن حزام ورقه بدیل بن ورقه او ابو سفیان منډه راوخته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قچره باندې چې حضرت عباس سور شاته ورپسې سور شو، شاته ورپسې سور شو، بس را روان شو، هغه دواړه لاړه مکې ته.
د چې رسول شو مسنون الله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غزمه جوړ کړ د غزمې ټول مسؤلیت حضرت عمر فاروق ته سپارل چې ته به د غزمې کار بستای نو اول خط چې اوله پوسټه چې ودې ته چې راورسېد نو چې خلکو ولید چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قچره ده او عباس په سور دی نو چا پوښتنه ونه کړه زه بس لاړ شي چې بل دویمه پوسټې تړله دویمه پوسټې والم چې وکړو چې حضرت عباس ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قچره باندې سور دی مې چې زه دریمه پوسټې ته چې ور حضرت عمر خپل په دې پوسټه کې موجود نو چې وای کته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قچره هم دا او حضرت عباس هم خو تر شی وسړی سور دی نو دا خو صحیح ده خدا شاه سړی څوک دی د چې ورته وکړي ګوري چې ابو سفیان دی یو دمه بس د قچر د توري ته لاس کې جاد د خدای دشمن بلا سره راغلی په ګیر راغلی هیڅ معاهده او هیڅ تړون هیڅ غم نشته او بس یو دم حضرت عباس پوه شو چې خبره خراب شو بس خپل قچر د پخا ور کړو منډه بس راو تختیدو ځان را ورسول راسن او شاته حضرت عمر تورو استره منډه بس را خوش ده خو حضرت عباس ته به خبره چې اپ قچر سره د پیاده بس زر چې کټ څنګه را ورسول رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیمه ته زر ځان ورخطا کې او زر ابو سفیان د ځان سره نوت چې شان حضرت عمر پر را ورسول چې کله را ورسول حضرت عمر مسورته چې رسول الله د خدای دشمن بغیر د معاهدې نه بغیر د تړون بغیر د کومه غنه راغله د خبرې نه او ما شوه د وسمات اجازه وکړي چې نو حضرت عباس ورته چې ګوره عمر د تما په نور د مارا وسته ځان سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اجازه مې راوسته دراته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته کېنه خبره واوره بیا ورسته خبره سره کوم ما ورته ویلو چې ته څوک دې پیدا کې نو هغه راوله ځان سره نو چې کله حضرت عمر غلی شو نو ابو سفیان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لګرا نږدې شو مخامخ ورته کېنه سو ابو سفیان په دې کې شک غني چې د الله نه غیر بل معبود برحق او الہ نشته ابو سفیان ورته بالکل په دې کې شک نشته کوي د موږ سره به کوم کړي خو بیا ورته مثال ته نو کې آیا په دې کې شک غني چې د الله پاک رسول په دې کې د شک شته چې بس هم شک حضرت عباس ورته چې خدای د غرق کمکل بچیا په دغه وخت کې ته وځ د خبرې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه دا اختیاري خبره دا د جبر خبره نه ده چې موږ په چا باندې ایمان په جبر او بس پرې ده د څه وکړه د سر بوزه د ځان سره د شپې چورتو وهي سحر پورې خو د ځان غکی مطمئن کی چې کله کې اطمینان باندې ایمان نه وړي ایمان نه وړي ایمان نه وړي څه مسله نشته بس ته ځان سره بوزه عمل ته تاسو ټول شپه تیر کی نو ابو سفیان لاړو لالته هغه هم کې د نصیحت ور سره خبره کړي د بم چورت وهلي سار به رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سفیان او عباس وروغته چې راغله ابو سفیان بیا مخ ته کېنه ورته ویل چې ابو سفیان په دې کې شک غني چې د الله نه غیر په دې کائنات کې بل حقيقي معبود نشته معبودان خو ډېر د وسان ځان معبودان بولي خو حقيقي معبود نشته ویل چې بالکل نشته په دې ما بالکل یقین راغی اوس مې راغی یقین خو په دې کې د شک شته چې د الله پاک پیغمبر یم ویل چې نه اوس مې شک نشته اوس زه په دې پوه شم چې د الله پاک پیغمبر یو ته د الله پاک استاد نو بس شهادت کلمه ویل او اسلام راوړ خو د شي اسلام لاندې ډېر نه و تیر شوی خلای ویلې بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عباس ویل چې یا رسول الله دا سړی چې د مخ سردار او د لښکر مشر او غټ سړی تیر شوی مخور لکه د شي خودخواه غوندې سړی هم د چوکۍ موقع منصب او د هغه خوښیږي که څه امتیاز د تور کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو سفیان د څه وکړه ته به زی خپل مکې ته او مکې ته لاړ شه د مکې خلکو ته ورته وایه چې دومره غټ لښکر راغلی چې زور هم نه رسېږي تسلیم شي څوک چې د ما کور ته راشي ابو سفیان کور ته نه ټول په امن کې دي څوک چې بیت الله شریف ته ننوځي دا په امن کې دي او څوک چې صلا وغورځوي او خپل کور ته ننوځي دروازه ځان پسې راپورې کړي نو بس دا هم په امن کې دی نو دا ستا امتیاز شو بیا حضرت عباس ته ورته وایي چې کاکا داسې وکړه دا بوز هغه غونډۍ ته د غونډۍ په سر یې ودروه او دلته کښېنئ تاسو چې دا ټول لښکر تېر شي دی وګوري نو چې کله هلته لاړه حضرت عباس او ابو سفیان په دې هغه باندې غونډۍ باندې ودرېدل چې لښکر شروع شو انصارو دا راځي نو هر قبیله به چې تېرېدله نو بیرغونه به ورسره په هغه نظامي شکل باندې جشن ورځي چې عسکر تېرېږي په داسې شکل باندې تېرېده نو ده به پوښتنه کوله دا څوک دي وایي چې دا پلانکۍ خو نه مات دې قبیلې سره څه کار دی بیا به بله قبیله راغله بیا بالاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرونو انصارو په منځ کې ټول زرې پوش هغه زرې اغوستي او ښه منظم په ترتیب باندې روانو چې کله دی راورسېد دا څوک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو ابو سفیان ورته ویل چې عباسه ستا د وراره باچي خو ډېره غټه شوې ده نو د عباس ورته خدای دې غرق کم عقل شي دا پاچي نه د نبوت او پیغمبري ده چې ته دا خبره وکړه صحیح پیغمبري او نبوت وبوله
زه خبره مې غلطه کړله. نو دې نه ابو سفیان ته ورته ځان اوس لاړ شه او مکې ته ځان ورسوه. مکې خلک ټول خبر کړه ورته وایي چې نو دې مکې ته روان شي. کله مکې ته ورسېد یو دم اعلان وکړ چې راشئ خلکو ټول راووته. ورته ویل چې لښکر ډېر غټ لښکر را روان دی او دونه لښکر دی چې هېچ هم زور ورسره نه رسېږي. نو داسې وکړئ تاسو تسلیم شئ او داسې وکړئ د ما کور ته راشئ. هغه ورته ظالمه تا په کور کې به څو کسان زیات شي؟ وایي چې هر څو ځایږي خو ما کور ته چې څوک نه و دا په امن کې دی چې دې کې نه کې لاړ شي بیت الله شریف ته پناه یوسي هغې کې څوک نه و دغه هم په امن کې دی او څوک چې خپل کور ته نه وځي کور دروازه هم پسې بدوي دی هم په امن کې دی. نو خلک بیا مطمئن شي چې دا خو دونه زیات چې بیا خو کار وشو. بس خلک لاړه یو دم وتښتېدل. دا ښځه چې هند چې کوم یو د عتبه لور وه او د ښځه وه دا ډېره لچره وه. دی ورته ویل خدای دې غر کړه دا غټ غټ کوناټي دې خدای خاورې کړه چې ته اخر داسې پیغام لرې دښمن دې لپاره اوس ته کار کوې. هغه ورته ویل پلان کوي ته خو همداسې خبرې کوې خو زور به تا ته پته وکړي چې ولې لښکر راشي. نو خلک دې خوا دې خوا تر شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکې معظمې ته رانږدې شو د حرم حدود ته نو د خپل لښکر یې په 3 برخو ویشلو. یو برخه د لاندې مسپلې د لارې نه خالد بن ولید ته وسپارله. بل د پاسنۍ معلا ورته ویل کېږي د مکې معظمې بارنۍ حصه دا یې هغه ته ورکړه زبیر بن عوام رضی الله عنه ته ورکړه او دا منځنۍ برخه د لښکر قلب چې کوم یو د حضرت ابو عبیده بن جراح امیر امت ته ورکړه او خپل هم د دوی سره روان شولو او ورته ویل چې په حاجون چې کوم ځای کې دی د بیت الله شریف سره خوا کې نږدې دلته به تاسو ځانونه ورسئ هلته بیرغ ودرېږم همالته درځم هغې ځای کې به بیا سره یو ځای کېږو. نو به دې ځای نه حرکت شروع شو. نننی درس همدونه بس انشاءالله متباقي د مکې د فتح او نور هغه چې کوم یو دی هغه انشاءالله په آینده درس کې بیان کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.